دا کهاني د هغه وخته چې کله په دې دنیا باندې د نور رڼا بالکل نه لګېده چې د هغې د وجې ټنډ عزت سیوا شوی و او په دنیا کې هر ځای کې واوره پرېوتې وه چې د هغې د وجې ټول خلک مړه شوي وو او چې کم خلک پاتې شوي وو نو دې ځانه بنکرز جوړ کړي چې په هغې کې دننه به دوی اوسېدل. دې بنکرز کې دننه دې ځانه هر قسمه سهولیات پوره کړي وو، یعنې د خوراک دپاره ځناوران او د روټۍ دپاره دې دلته کاشتکاري هم کړې وه او بوټي به هم کرل. دې دلته د ژوند د تېرېدو دپاره څه قانون هم جوړ کړی و، یعنې کم سړی به چې بیمار شو یا به زکام شو او په هفته کې به دننه ډېر ټیک نه شو نو دې به دا کس رابار کو او بار به وویشتو او مړ به کو او موږ بیا ووینو چې دې بیا یو کس راټینګ کړی او هغې رابار کړی یعنې وجي. خو دکه دوران دغلته یو هلک راشي چې د هغه نوم وي سیم. هغه دې کس ته ووایي چې دا کس مه وژه، زمونږ خو دا اصول چې موږ به دې کس ته یو چانس ورکو چې دی به یا ځي د دې ځای نه یا به موږ مړ کوو، ته دلې چانس ورکه. دا ګنر د سیم خبره ونه مني او دا کس اوري او په دغه ځای کې مړ کړي او د ختمېدو نه بعد دې ټول لاندې واپس راکوشي. په دې بنکر کې موږ دننه یو بل کس ووینو چې د هغه نوم یې بریک، یعنې دی د ټول بنکر انچارج و او دی کنټرول روم ته راشي او هلته دا معلومات کوي چې د کولوني نمبر 5 نه موږ ته څه خبر راغلی او که نه. په دې بنکر څه اصل کې کولوني نوم اخیستو، دی اصل کې خپل څه ملګري کولوني نمبر 5 یعنې بل ځای ته لیږلي چې هلته پوښتنه شو چې د هغه ځای حالات څنګه دي، خو هلته په هغې باندې چا حمله وکړه او هغې ټولې هلته کې ووژل چې د هغې د وجې ډېر زیات پریشان و چې هغې به په څنګه حالات وکړي. او د دې په باره کې بریک فورن یو میټنګ راوغواړي چې هلته فیصله وکړی شي چې موږ له اوس څه کول پکار دي. سیم د میټنګ د تلو نه مخکې یو ملګري خوا له لاړ شي چې د هغې نوم یې مایا او دا لګیا وي او د یو ناشنا ځای ریسرچ کوي چې هلته ژوند تېرول ممکن وي. اصل کې دې څه چې کوم خوراک و نو هغه اوس ختمېدو واله و چې دې د وجې دې د یو نوي ځای په تلاش کې و چې هلته کې خاوره وي او موږ په ځمکه بوټي کرلی شو. او دې بیا ټول میټنګ لاړ شي او میټنګ هال کې هلته راغونډ شي، خو هلته کې یو دوه کسان چې دی بیمار وي خو د مرګ د وجې دی خپله بیماري پټه کړې وي او خپل ځان نه ښکاره کوي او هلته کې بریک هم راشي. دلته بریک دې ټولو ته ووایي چې موږ ته د کولوني 5 نه هېڅ خبر میلاو نه شو او زه غواړم چې زه ځان سره څه کسان بوځم او هلته په خپله پوښتنه وکړم چې هلته څه حالات دي چې د هغې د وجې سیم او یو بل لیکي چې هغه د سره تیار شي. دی دا خبره کوي چې دغلته اچانک هغه بیماره ښځه ټوخی شروع کړي چې د هغې د وجې دې ټول مخونه پټ کړي او د هغه ځای نه وځي او بیا دې دواړه بوځي او د هفتې دپاره په یو کمره کې بند کړي او دلته بریک دې کس ته د خپله ټوله ذمهواري حوالې کړي او ورته ووایي چې د دې ځای خیال ساته. دې کس په زړه کې څه غلا وي چې سبا شي نو سیم بریک او هغه بل هلک دواړه د خپلې کولونۍ نه راوځي او خپل سفر د کولوني 5 سایډ ته شروع کړي. دا سفر ډېر زیات اوږد وي، په لاره کې دې ته ډېر زیات ویران کنډرونه میلاو شي چې په هغې کې اوس هېڅوک هم نه اوسېدل او په لاره کې دې ته بیا یو ماشین هم میلاو شي چې دې ماشین په ذریعه به د وریځې د اسمان نه شړلې چې د نور د رڼا پر ځمکه باندې لګي، خو دا ماشینان اوس خراب شوي چې د هغې د وجې موسم ډېر زیات یخ شوی او په هر ځای کې ټنډ سیوا شوی و. بیا دې یو دریا ته ورسیږي چې د هغې د پاسه یو پول او دا پول مکمل ټوټه پوټه و، یعنې دا پول مکمل خراب شوی او دې کې اوس یو ځای هم روغ نه و. دغه پول چې دی کراس کوي نو دغلته دی یو ګاډی وویني چې هغې سره یو ښځه خواته پرته ده او هغې ځان ویشتلی دی. هغې سره یو تمانچه پرته وي چې بریک هغه تمانچه راوالي او بیا په ګاډي کې دننه وګوري خو په ګاډي کې دننه هم ټول کسان مړه وي او دی بیا د هغې نه مخکې سفر شروع کړي او مخکې روان شي. په لاره کې دی مانې شپه راشي او دی دا شپه هلته یو خراب لیپکاټر پروت دی چې دی هغې ته ورننوځي او دا شپه دی په هغه لیپکاټر کې تېر کړي چې سبا شي نو دی واپس روان شي او دی کولوني 5 ته آخر کار راورسیږي. دی چې دلته راورسیږي نو دی وویني چې ځای په ځای د انسانانو وینه پرته ده، یعنې انسانان دلته چا وژلي دي، خو دی بیا هم دا اګنور کړي او مخامخ یو سوری وي د هغې په ذریعه باندې دی د کولوني نمبر 5 ته ورکوشي. لاندې چې دی راکوشي نو لاندې هم دی وویني چې ځای په ځای باندې وینه پرته ده، خو دی دا هم اګنور کړي او مخکې سفر جاري وساتي. په لاره کې دی ځای په ځای کمرې هم ویني چې هلته هم وینې پرتې دي او دی بیا مخکې روان چې دی اچانک یو اواز واوري چې دی اواز پسې شاته لاړ شي نو هلته دی یو کمره وویني چې هغه کمرې ور بند وي. نو سیم راشي او ځان سره سکیز راولي چې د هغې په ذریعه باندې دی د کمرې دا ور کولاو کړي او دی د کمرې ته ټول ورننوځي. په دې کمره کې دننه دغلته یو کس پروت دی چې په ځان یې څادر اچولی چې دې ته څادر څنګه لرې کړي نو هغه چغې شروع کړي چې ما پرېږدې ما څه چل نه دی کړی. دی دا کس ریلیکس کړي او دا کس دې ته ووایي چې دروازه کلکه بنده کړي نو دی لاړ شي او دا دروازه بنده کړي او بیا دې کس ته اوبه ورکړي او خوراک هم ورله ورکړي چې دی دا خوراک وخوري.
بیا دوی د دې کس نه تپوس وکړي چې دلته څه چل شوی و. نو هغه ورته ووایي چې دلته راکشس اوسیږي چې کوم د انسانانو شکار کوي او انسانان خوري او هغې په موږ ټولو باندې حمله وکړه او موږ ټول یې خوړلي یو، خو صرف واحد زه پکې بچی یم چې ما په دې کمره کې ځان بند کړی دی. بیا ورته دی یو ویډیو وښیي او ورته ووایي چې دې کس موږ سره رابطه کړې وه او ده موږ ته ووایي چې ما هغه ماشین سیټ کړی دی او ما پرې موسم صفا کړی دی او اوس ما سره تخم نشته چې زه د هغې د وجې کرونده وکړم او څه فصل وکرم. نو سیم فورا نقشه راوالي او په هغې کې د کس ځای معلوم کړي. بریک دې کس ته ووایي چې موږ ته ځان سره دې ځای نه وباسو او کولوني پایپ ته دې بوځو. بیا دې دغه ځای نه ځان سره ضروري سامان راغونډول شروع کړي چې په هغې کې دې ځان سره بمونه هم راوالي. دا کس ورته ووایي چې موږ د دې ځای نه نشو ووتی ځکه ابلاګان اوس هم دلته دي او دغه دوران دی یو اواز واوري. بریک د دغه اواز ته کتو لپاره بهر راوځي خو دې ته بهر دغه ته هېڅوک میلاو نشي او هغه کمرې والا کس واپس ځان پسې کمره بنده کړي. دی هغه کس په هغه ځای کې پرېږدي او خپل سفر جاري وساتي او مخکې روان شي. په تلو تلو کې دې ته یو ځای میلاو شي چې هلته یو کس لګیا وي او سکټایي کوي چې دی په غور سره وګوري نو هغه لګیا وي او د انسان جسم کټ کوي. یعنې دا هغه راکشس و چې کوم په باره کې ورته کس خبره کوله او دغه ټایم دا راکشس دی وویني او دی په هغې فایرنګ شروع کړي او دغه دوران د راکشسو هغه مشر راپاڅېږي او هغه ټول کسان دی پسې ورپسې کړي. دی نه هغه یو ملګری ډېر زیات بیل شوی و او دا سیم او بریک ته ډېر لرې پاتې شوي وو او په هغه باندې دقه ټایم سړی خواره راشي او حمله پرې شروع کړي او په هغه ځای کې ووجي او مړی کړي. اوس صرف سیم او بریک دغه ځای کې پاتې شوي وو چې دی په منډه منډه د هغه ځای نه وتښتېږي او د هغه کولوني نه بهر راوځي او بیا یو بم هغې ته دننه وروغورځوي چې هلته یو مضبوط بلاست وشي او د راووتو هغه لاره مکمل بنده شي او دی د هغه ځای نه وځي. دی شپه دوباره بیا په حقه هلیکاپټر کې تېره کړي چې کوم کې دی په راتلو کې تېره کړې وه چې سحر شي او دی راپاڅېږي نو سیم په دوربین کې وویني چې هغه سړی خواره اوس د هغه کلونې نه بهر راوتي دي او دی پیچا کوي او را روان دي. دی سړی خورو اصل کې دی د خپو چاپونه پالو کول او دی پسې را روان و نو دی په منډه منډه د هغه ځای نه وځي او د هغه ځای نه سیده ځان ورسوي هغه پول ته چې کوم مخکې دی په راتلو کې کراس کړی و او بیا یو بم ځان سره والي چې دا پول په بلاست کړو او دغه بم ته اور ولګوي او د هغه ځای نه وتښتي او یو سایډ ته پټ شي. دی د هغه ځای نه دې بم ته ګوري او دی وویني چې دا اور بیا مړ شوی نو بریک راشي او دا بم راوالي او دقه دوران سړی واره هم هغلته راورسېږي. نو بریک فورا د دې بم ته اور ولګوي او دا سړی خواره په ده باندې دغه ځای کې حمله هم وکړي. نو دی دا بم په ځان باندې دقه ځای کې بلاست کړي چې د هغې د وجې دا پول هم مات شي او دا سړی خواره هم څه لږ ډېر مړه شي خو د سړی خورو دا مشر اوس هم ژوندی پاتې شوی وي او دی دغلته سیم هم وویني. سیم اوس یوازې پاتې شوی و او دی اوس یوازې خپل کولوني سیټ ته سفر جاري وساتي او آخر کار دی خپل کولوني ته خواته راورسېږي. هلته بهر هغه کس ولاړی چې کوم ته بریک کولوني حواله کړې وه او دی دغلته دا سیم وویني او سیم ځان سره کولوني ته دننه وویسي. چې سیم په خوش کې راشي نو دی ویني چې دا ټول کسان دنې ګیر چاپېره تاو شوي دي او د کولوني اختیار اوس هغه بل کس اخیستی دی او هغه د سیم لاسونه وتړي او سیم ته ووایي چې دې زه مالک زه یم او چې زه اوس څه فیصله کوم ټول به په هغې باندې عمل کوئ. نو سیم ورته ووایي چې سراک شخص دی چې هغه د انسانانو شکار کوي او انسانانو خوري او هغه اوس زموږ سیټ ته را روان دي خو دې ته دا خبره څه خندنۍ ولګي او د هغه ځای نه روان شي. دقه ځای کې یو ماشوم راشي او هغه صاحب نه چابي ورکړي او ورته ووایي چې دا ستا د دې طالع چابي ده. سیم فورا د هغه خپل ملګري خواله لاړ شي او هغې ته ووایي چې ما ځای معلوم کړی چې هلته ژوند ممکن دی او دا بیا د کمپیوټر په ذریعه باندې د هغه ځای سکین کول شروع کړي او آخر کار ده ته هغه ځای میلاو شي چې کوم ځای کې اوس نور ښکاره و او دی په منډه منډه بیا سټور ته لاړ شي او د هغه ځان سره تخم والي چې دا ځان سره وتښتي او هلته یې وکري خو چې دی څنګه ځي نو په لاره کې واپس هغه کس ګیر کړي او ورته وایي چې ته څنګه آزاد شوې. سیم ورته بار بار وایي چې دلته زموږ ژوند ته خطره ده او هغه سړی خواره را روان دي خو دا کسان پرې دغه ته یقین نه کوي او دی دغه ته فورا یو اواز واوري چې دی راشي او په کیمرو کې وویني نو دی وویني چې اوس سړی خواره ده دی رالل او دی بر ځای نه لاندې راکوزېږي. نو دی اسلحه واولي او هغه ځای ته لاړ شي چې په کوم ځای به سړی خواره راکوزېدل خو سړی خواره فورا بجلي بنده کړي او د بل سایډ نه په دې حمله شروع کړي او دی نه ډېر زیات ملګري دغه ځای کې زخمیان کړي او مړه یې کړي. دی هم په هغې باندې حمله کوي او د هغې د مړه کولو کوشش کوي خو هغې چونکې په تعداد باندې ډېر زیات و نو سیم او د نور کسان لاړ شي او هلته په یو کمره کې پټ شي.
هلته سیم ځان سره ټول کسان کی او د AC پایپ په ذریعه باندې د هغه ځای نه ټول وځي، خو د کولونی د مشر دغلته کې پاتې شي او سړی خواره هلته کې د پسې راشي. نو دې تمانچه راوالي او هلته یو سلنډر پروت وي چې په هغې باندې پیل وکړي او زیاتره سړی خواره هلته پکې مړه شي او د سړی خوارو صرف مشر پاتې شي چې هغه د AC پایپ ته راننوځي دې پسې، او هغه مشر یې په سیم باندې حمله شروع کړي او غواړي چې دا سیم مړ کړو. خو سیم دغه ځای کې ځان سره یو ټوکا راوالي چې په هغې باندې سړی خورو د مشر د خپه ووهي او بیا یو سیخ راوالي او په هغې باندې سړی خورو د مشر راګیر کړي چې ډېر زیات یې زخمي کړي او بیا هغه ټوکا راوالي او په سر یې ورته کېږدي او سر ترې نیم کړي او بیا دې کولونې نه راوځي. یعنې اوس صرف سیم او یو څو کسان ژوندي پاتې شوي او دې بیا هغه سایډ ته سفر شروع کړي چې کوم ځای کې ژوندي پوسیبل او هغه سایډ ته سفر شروع کړي او د مو یې په دې ځای باندې ختمه شي.